سبکی د ظالم زوی وای الله نه شرم نه یا ګرده ورځ ته یاست د هغه ګیمونه دي لوی سړیان یاست اوس به دغونه سوچ و فکر په تی کې هم پیدا کېدی سړی ولاړ سي تعلیم وکړي تی و ګیمو ته ناست یاست دا ګیمونه کوئ دا ګیمونه به ښه نه درځي تعلیم به ښه درځي یاره تعلیم چې وکړو نو څه پیدا دا موږ تعلیم کړی تعلیم چې وکاست بیا به مې هر ځای عزت وي قدر به مې وي هر ځای چې ولاړاست خلک به مې ډېر عزت و قدر کوي تعلیم وکړئ تعلیم ډېر ښه شی دی نو تعلیم وکړو بیا نو تعلیم مې وکړی له هغه بعده به نوکري در میلاو سي په نوکري کې به بیا ستئ نور عزت زیات وي غټ غټ افسران به یاست خلک به په خوله کوي 4-5 کسان به تر تی لاندې هغه پسې دی هغه به بیا ستئ په خوله کوي نو زموږ په خوله کوي نو بیا به ښه ډېرې روپۍ تی به پر کور ناست یاست قرار به خپلې روپۍ در راځي تی بیا خورئ نو موږ بیا اوس کله هلته ټوپونه والخوا د قرار ناست یو خورو یا نه شرم نه یا دونه لوی سړی یې دونه لوی سرت یې نیولی دی دونه شرم هم نسته کېدر دا نه وایست دا مشر ولاړ سي ګرده ورځ هلته غریب یو شی پیدا کړي درته راوړي تی په ماړه کې ښه زما اوس سر خلاص ولی دا مشر دا وایست د موږ سره کار کوه دغه دا نه مطلب چې دی تعلیم وکړه پلانه د ډینګا د دغه کار ته پاټ دی زموږ سره کار وکړي تا نو بیا کله به موږ دی خوړلې خوا د یالې څه بوشکې راوشکه وروره دا نن څومره ورځې ته د یالې بوشکې موږ خورو پوه مې پر نه څو درد دی زه دا نه وایم که ما په تی باندې کار کولی بیا به ما له لاسه دواړه ګډ نیولاست هلته به مې روزانې ته راسره بولاست نو زه تی ته ولې وایم چې تی تعلیم کوئ تی تعلیم وکئ بیا به له هغه بعد غټ غټ افسران یې ته ما ته وایه تا ما ته د یالې بوشکې راوړې نه دونه عزت هم نه یاره مشره د یالو په بوشکو باندې والله که سړی در افسر شولی د یالو په بوشکې نه افسر کېږي یاره ته سمې غوښې به راخوره سم غوښې به راخوره پراټې ساره انډا پراټه دا شیان به راخوره بیا به په خپله دماغونه تیسي په خپله به افسران جوړ سو ښه ای په بوشکو باندې ما خیال سړی نه غټ افسر نه ځین جوړېږي خامخا به غوښې ورته پخې هګۍ پراټې په دغو باندې غټ سړی جوړېږي هغه د تعلیم تار نه دی په هغه باندې هغه بیا لږ تیزېږي په دا بوشکو باندې سلو کېږي سر خلاصوه no